سلامونه او نیکې هیلې. د نني لومړنی لوست ته الماني له حشمت سره ښه راغلاست. زموږ لوست ته د الماني ژبې توري. د الماني ژبې لومړی توری ده آ. غټ یې داسې لیکل کیږي، وړوکی یې داسې او تلفظ یې ده آ. آ لکه اپفل، آ وی اپفل. د الماني ژبې دوهم توری ده ب. غټ یې داسې لیکل کیږي، وړوکی یې داسې لیکل کیږي او تلفظ یې ده ب. ب لکه بنانه، ب وی بنانه. د الماني ژبې بل توری ده س. غټ توری، وړوکی توری او تلفظ یې س. س لکه کمپیوټر، س وی کمپیوټر. د الماني ژبې بل توری ده د. غټ توری، وړوکی او تلفظ یې د. د لکه دلفین، د وی دلفین. د وی دلفین. د الماني ژبې بل توری ده ای. غټ ای، وړوکی ای او تلفظ یې ای. ای لکه الیفانت، ای وی الیفانت. د الماني ژبې بل توری اف. غټ توری، وړوکی توری او تلفظ یې اف. اف لکه فوسبال، اف وی فوسبال. د الماني ژبې بل توری ده ګ. غټ توری، وړوکی توری او تلفظ یې ګ. لکه ګابل، ګ وی ګابل. د الماني ژبې بل توری ده ه. غټ ه، وړوکی ه او تلفظ یې ه. ه لکه هاوس، ها وی هاوز. د الماني ژبې بل توری ده ای. غټ ای، وړوکی ای او تلفظ یې ای. ای لکه ایګل، ای وی ایګل. د الماني ژبې بل توری ده یوت. غټ توری، وړوکی یوت او تلفظ یې یوت. یوت لکه یکه، یوت وی یکه. د الماني ژبې بل توری ده کا. غټ کا، وړوکی کا او تلفظ یې کا. کا لکه کیند، کا وی کیند. د الماني ژبې بل توری ده ال. غټ ال، وړوکی ال او تلفظ یې ال. ال لکه لمپه، ال وی لمپه. د الماني ژبې بل توری ام. غټ ام، وړوکی ام او تلفظ یې ام. ام لکه مندرینه، ام وی مندرینه. د الماني ژبې بل توری ده ان. غټ ان، وړوکی ان او تلفظ یې ان. ان لکه نوت بوک، ان وی نوت بوک. د الماني ژبې بل توری ده او. غټ او، وړوکی او او تلفظ یې او. او لکه اوغانجه، او وی اوغانجه. د الماني ژبې بل توری ده پ. غټ پ، وړوکی پ په ده شکل او تلفظ یې پ. پ لکه پاپاګای، پ وی پاپاګای. د الماني ژبې بل توری ده کو. غټ کو، وړوکی کو او تلفظ یې کو. کو لکه کوارک، کو وی کوارک. د الماني ژبې بل توری ده ار. غټ ار، وړوکی ار او تلفظ یې ار. ار لکه غیږن، ار وی غیږن. د الماني ژبې بل توری ده اس. غټ اس، وړوکی اس او تلفظ یې اس لکه زمزونګ، اس وی زمزونګ.
د المانۍ ژبې بل توری ده ت، غټ ت، وړوکی ت، تلفظ یې ت. ت لکه تلیفون، ت وي تلیفون. د المانۍ ژبې بل توری ده او، غټ او، وړوکی او او تلفظ یې او. او لکه اوبان، او وي اوبان. د المانۍ ژبې بل توری ده فو، غټ فو، وړوکی فو او تلفظ یې فو. فو لکه فوګل، فو وي فوګل. د المانۍ ژبې بل توری ده وې، غټ وې، وړوکی وې او تلفظ یې وې. وې لکه وینته، وې وي وینته. د المانۍ ژبې بل توری ده ایکس، غټ ایکس، وړوکی ایکس او تلفظ یې ایکس. ایکس لکه کسلیفون، ایکس وي کسلیفون. د المانۍ ژبې بل توری ده اوپسیلون، غټ اوپسیلون، وړوکی اوپسیلون او تلفظ یې اوپسیلون. اوپسیلون لکه یخت، اوپسیلون وي یخت. د المانۍ ژبې وروستنی توری ده څټ، غټ څټ، وړوکی څټ او تلفظ یې هم څټ. څټ لکه څپلین، څټ وي څپلین. المانۍ ژبې پورتنی توری پر زیره دا توری هم لري: ا املاوت، او املاوت، او املاوت او شارفس اس. شارفس اس غټې دوه اس په رقم لیکل کیږي او وړوکی یې د ده په شکل لیکل کیږي. سه وروستنیو درسو کې د باره کې انشاءالله ډېر معلومات به تاسو سره شریک کړم. روغ او جوړ اوسئ. هیله کوم چې زما لومړنی درس ستاسو خوښه شوی وي او دې نه ډېره ګټه اخیستی اوسئ او ستاسو د نیکو نظریاتو په هیله.